ځوانان څه کوي در دې دا رقم 5 ورونه سړی له در دې 5 خره نه دي ښه خوا به ده وي خوا به د ده در ګرځوئ در دې 5 ځوانانو چې یو ځوان په بار کې ناست دي 2 روپۍ ګټي بیا یې ولور نه دی ادا سوی واده یې نه دی سوی تللی په مزدورۍ پسې چې 2 روپۍ پیدا کړمه دلته 5 ورونه ناست څه راوړي هغه دوی خوري دلته بابا وادي خو لا مجبوري ده خامخا زوی دي ورلرګټي به حق دی ورباندې دغه ورونه چې دلته ناست ځوانان بېګاره بېروزګاره هېڅ یو کار نه کوي د ورونو پیسو ته ناست دی در دې نو 5 خره نه دي ښه که ته یې خوا به د وي ځه غویان به یاد که پروا نه لري 5 غویان نه دي ورباندې ښه دي ولې دا ځوان هلته تباه و برباد کړي زه د دا رقم ورورګلوي ستا خلاف یم دا ورورګلوي نه ده دا دشمني ده دا ظلم دی ما ته یې هلک د باره څه میسیج کړی دومره یې ژړل ول مولوي صاحب ما 10 کاله روپۍ ګټلې ما کور ته ورستولې ما قسم دکه واده و کوزده کړي دي زما ورونو ټولو کوزده ودونه وکړلو اوس ما ورته ویلې چې زما د واده ترتیب و کوزده موزده هغه ول پیسې رااستوه هلته چې مې کور مور راخیستی و هغه یې تقسیم کړي دا زموږ د ټولو دی ما ورته ویل نو زه مزدور یم دا 10 کاله کېږي کوزده مې لا نه ده کړې ول ولې موږ ستا مزدوران یو چې موږ ستا کور کتئ نو تا چیچ کتئ زما کور والا وه زما بچي وه چیچ چې کتل خو خپله مور پلار دې کتل داسې ژړل مولوي صاحب ستا پر ژبه دې افرین سي چې موږ ته دې سر را خلاص کړي ما نور به م افرین سي چې نور سر هم در خلاصوم ډېر څه مخ شاته وګورئ یعنې پیغمبر علیه صلات وسلام نه یو ځوان را یو انصاري زنانې سره نکاح کړې وه پیغمبر اسلام مبارک پوښتنه چې وکړه نکاح دې وکړه ول و والمهر دې څو یې ښه و والمهر 160 درهمه 4 روپیې پیغمبر علیه السلام دی غریب سړی و پیغمبر علیه السلام ورته ویلې ول نو څنګه دا 160 درهمه د غره سره تراشې راوړې که څنګه دومره پیسې تا ته څه ضرورت ته ایښولی ته کله دا واده کولی شې ته به څو تر څو مزدوري کوې حتی د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم په زمانه کې عایشه صدیقه فرمایي د بخاري حدیث دی وایي ما یو قمیص درلود په مدینه شریف کې چې به د چا واده کېدی بچي به غریبه وه دا زما قمیص به یې ویوړی واده به پکې تېر کړي 3-4 ورځې بعد یې بېرته راواستي نو عایشه صدیقې رضی الله تعالی عنها څوک واده و کوزده نه لري وایي که الله لور راکړه زه به د عایشې نوم ورباندې ځم ناکامه نشته واده یې ناکامه شو بی فاطمه فرمایي رضی الله تعالی عنها وایي پیغمبر علیه السلام مبارک چې ما او د علي واده راوکړي یو ټاټ موږ درلودی ټاټ د شپې ما و علي استعمالوئ رضی الله تعالی عنه د ورځې موږ اوښانو پر هغه پرور ونچوي تر دې خوشنما تر دې ښایسته تر دې دلربا تر دې محترمه تر دې مکرمه نکاح بیا بله وه بله جوړه وه ګوله بیا نه درلوده پیغمبر علیه السلام مبارک ورځ ډوډۍ ناست دی بس ډوډۍ وډۍ چې وخوړئ 2 ګولې یې پټې کړلې چې پټې کړلې بس قرار بې فاطمې رضی الله تعالی عنها لرې ور واستول پوښتنه وسول یا رسول الله خیر ول فاطمه نن څویمه د وژې ده په کور کې یوه ګوله نه ده پخ کړې بس خوند یې نه راکوي تر ستونې مې نه تېرېدله دا یو 2 ګولې مې دې لره ور واستولې اوس دا غریبي وه نن وګوره څومره شانداره خبره ده یو ورځ به فاطمې رضی الله تعالی عنها په کور کې ډوډۍ پخ کړې وه په منډې یو ګوله راوړه پیغمبر علیه السلام لره پیغمبر صلی الله یا رسول الله ما نن په کور کې ډوډۍ پخ کړې ده لکه موږ ته چې کله کله لاندې پوکه یو اوګره یو حلوا پخه کړو بیا یې چاله ورو نایابه خبره یې دې ډوډۍ پخ کړې وه ول یا رسول الله زه په تا خبره یم چې نن څه لرمه د تا د شي څه که نه ده کړې دا ګوله در واخله دا ناکامه رښتیا ولې دا ما او تا ناکامه کړي دي په خپلو کې سره کښېنئ وژه پر وژه برابر سره کښېنئ لور به درکړمه شی مه راڅه غواړه دومره ګزاره ته هم وکړه زه بیا هم وکړمه زما لور ستا لور قسم ده که بیا یوه زنانه پر کور ووینې که د جا د دې سپین ږیرو درواغ په پسې وو د پلرو درواغ په پسې وو د مندو درواغ په پسې وو ظلمونه په پسې وو اوس 1 کروړ انجونې تر 15 کاله بالا په پاکستان کې ناستې دي بیا به 2 کروړ ته ورسېږي الله دې د هرې بچي جلا حلال نکاح برابره کړي د هر بچي دې الله برابر کړي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله دې پر دې ټولو مستمر راکړي چې موږ دا وایو لا اله الا الله